السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیم یم ستاسو د ساینس استاد. نن به موږ د انسان د وینې د دوران سیستم په باره کې درس ولولو. د کتاب شپږمه پاڼه او دریم لوست دی. راځئ چې نو درس شروع کړو د الله پاک په نامه. مخکې له دې چې د نن ورځې درس ولولو د تیر درس یو ارزونه به هم وکړو. صحیح ده؟ راځئ چې نو یو ارزونه وکړو. تیر درس کې مو د هاضمې سیستم په باره کې وغږېدلو او موږ د انسان او د حیواناتو د هضم د سیستمونو په باره کې غږېدلي وو. موږ دلته یو څو ارزونې هم درلودلې. د تاسو کارخانګي وه، کورنۍ دنده مو هیله ده چې هغه مو کړې وي. نو اوس به دغه تاسو ته زه حل کړم. د انسان د هاضمې سیستم د غړو نومونه په ترتیب سره ووایاست. کوم د هاضمې غړي د انسان په انسان کې شته؟ اول له خولې نه را شروع کیږي. صحیح ده؟ خولې نه، وروسته وچې غاړه، وروسته مرۍ، معده، کولمې او مخرج. دا د بدن د هاضمې سیستم اجزاوې دي: خوله، غاړه، وچه غاړه، مرۍ، معده، کولمې او مخرج. صحیح ده؟ ښه، کولمې کومې دندې لري؟ دویم سوال. کولمې اول کې معده د غذایي مواد، خوراکي مواد هضم کوي، خو په اصلي په ډېرو وړو ټوټو باندې نشي ټوټه کولی. کله چې بیا له معدې نه دا مواد کولمو ته ورځي، هلته بیا نو سل په سلو کې هضم کیږي او جذب کیږي. د کولمې نه خواته نور چې مواد چې موږ بدن ته ګټه ورسوي هغه نه پاتې کیږي او په کولمو کې هغه ټول غذایي مواد جذب کیږي. صحیح ده؟ ځیګر او پانکرانس په کومه برخه کې پراته دي او کومې دندې لري؟ ځیګر او پانکرانس د معدې څنګ ته دي او د هضم او جذب کولو په مرحله کې کومک کوي. صحیح ده؟ د تیر ورځې درس راځئ ښه چې د نن ورځې درس هم شروع کړو. نن به موږ او تاسې د انسان د وینې د دوران سیستم په باره کې غږیږو او د نن ورځې موخې به مو دغه وي. موږ به دغو شیانو باندې پس د درس ختمولو پوهېږو. د وینې او د هغې د دوران د سیستم د انسان په بدن کې. صحیح ده؟ د وینې د دوران سیستم د غړو سره به اشنا سو. د وینې د دوران سیستم د ساتنې په هکله به معلومات هم ترلاسه. د تاسو نظره د زړه د بدن په کومه برخه کې پروت ده؟ دا سوال مو ځان نه کړی؟ دې سوال ته به موږ ځواب ولرو په دې درس کې. فکر وکړئ او ووایاست چې د انسان په بدن کې وینه څنګه دوران کوي. څه فکر لرئ څنګه به دا وینه شاوخوا د بدن په رګونو کې جریان ولري؟ اوس به ښه په مفصل ډول پکې وغږېږو. کله چې د بدن له کوم غړي څخه وینه بهیږي، ولې هڅه کیږي چې د وینه ژر تر ژره ودرېږي؟ په ده باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ راځئ چې خپل درس شروع کړو. زه متن لولم، تاسې هم متن د ما سره په لوړ اواز سره تکرار کوئ. صحیح ده؟ د وینې د دوران سیستم په بدن کې د مواد د لیږدونې له سیستم څخه عبارت دی چې پکې زړه او رګونه شامل دي. وینه د ژوند ماده ده چې د سور رنګ مایع په بڼه ده. اکسیجن او غذایي مواد د بدن ټولو برخو ته رسوي او د بدن له حجرو څخه اضافي مواد لیږدوي. زړه عضلوي غړی دی چې د سینې کیڼې خواته په مایل ډول پروت دی او د بدن ټولو برخو ته وینه پمپ کوي. د انسان زړه جوف لري، 4 جوف لري چې له 2 دهلیزو او 2 بطنو څخه عبارت دی. د هر انسان د زړه جسامت د هغو د یوه موټي په اندازه دی. د وینې رګونه له شریانونو، وریدونو او شعریه عروقو
د ویښتو په شان رګونو څخه عبارت دي. شریانونه وینه له زړه څخه د بدن ټولو برخو ته رسوي او وریدونه وینه د بدن له ټولو برخو څخه زړه ته رالیږدوي. شریانونه په وړو رګونو ویشل شوي دي چې د شعریه عروقو په نامه یادیږي. شعریه عروق وریدونه او شریانونه سره نښلوي. له بدن څخه د وینې ضایع کېدل د وینې د کموالي سبب کیږي چې د بدن مقاومت د ناروغیو په مقابل کې کموي. ځکه د بدن له غړو څخه دی ژر تر ژره د وینې د بهېدو مخنیوی وشي. مناسب ورزش د وینې د دوران د سیستم د سلامتیا ضامن دی. د وینې د دوران سیستم د روغتیا ساتنې په منظور د دخانیاتو او الکولي مشروباتو له کارولو څخه باید کلکه ډډه وشي. موږ تاسې به نن د وینې د دوران سیستم په باره کې وغږیږو. تر دې دمه موږ تاسې د هاضمې سیستم په باره کې غږېدلي وو. صحیح د هاضمه سیستم کې کوم غړي شامل وو هغه مو په یاد دي. دلته کولمې وې، صحیح ده، معده وه، مرۍ وه او خوله وه، صحیح ده. او وروسته بیا اطراحیه سیستم ده چې مواد ترې ایستل کېږي. نن بیا موږ تاسې د وینې د دوران سیستم په باره کې غږیږو چې د هغو مهم غړی یې زړه ده. زړه یو ډیر مهم او حیاتي رول لري د وینې د سیستم په سیستم کې. دغه د زړه یو تصویر ده چې د بدن په کینې خوا داسې په مایل ډول باندې داسې پروت ده، که داسې لږ زاویه لري. په چپ په کینې خوا کې د سینې کینه خوا ده، د کینې په خوا کې دی، صحیح ده. دغه زړه ده. د هر انسان زړه د هغه د موټي په اندازه یي. خپل موټی داسې کوي هماغومره زړه هم تاسې په بدن کې موجود دی. د وینې د دوران سیستم د زړه او شریانونو، وریدونو او شعریه عروقو څخه جوړ دی. دا اوس موږ په تفصیل سره ووایو چې شعریه عروق څه دي، شریانونه څه دي، وریدونه څه دي. زړه چې د 4 برخې لري، 2 بطنونه او 2 دهلیزونه. دلته موږ د زړه یو ماډل لرو، دا به تاسو ته دروښیم او هلته به ښه په تفصیل سره پکې وغږیږو. دغه د زړه دغه 2 سږي دي، دغه 2 سږي دي چې هوا اکسیجن را دننه کوي او کاربن ډای اکساید باسي له بدن نه. دغه زړه ده چې په دې باره کې به موږ تاسې اوس لږ څه معلومات درکړو. زړه 2 بطنونه لري، 2 بطنونه لري او 2 دهلیزونه لري، صحیح ده. 4 جوفونه جوړ ده. دغه 2 د سر کې چې دي دهلیزونه دي او دغه 2 کته دغه کولی شئ چې ووینئ. ښه، دغه 2 دهلیزونه دي او دغه 2 بطنونه دي. دلته یو بل غټ د زړه ماډل هم لرو. ښه، دلته په زړه کې 2 دهلیزونه دي او 2 بطنونه دي. ښه، اوس څه معنا لري دا؟ راځئ چې دا هم تاسو تشریح کوم. دغه شنه رګونه چې تاسې دلته وینئ په دې تصویر کې، په اصل کې شنه نه دي، خو دلته موږ تاسې داسې درښیو. دا وریدونه دي، صحیح ده. دغه وریدونه د بدن په سر تا سر کې له سره تر پایه پورې دغه له حجراتو نه اضافي مواد راټولوي، کاربن ډای اکساید راټولوي، صحیح ده. او دغه بیا راځي سږیو ته، صحیح ده. دلته راځي سږیو ته راځي، صحیح ده. په سږیو کې د خپل کاربن ډای اکساید خوسې کوي، صحیح ده. او بیا
د بل سږي نه اکسیجن بیا بیرته د وینه راځي د زړه ته او زړه یې چې پاک اکسیجن سره نورو ځایو ته رسوي. دا د زړه وظیفه ده چې ککړې وینې راټولوي له بدن نه او بیرته پاکه وینه ټول ځای ته رسوي. ښه په د وینې د دوران په سیستم کې کوم غړي دي؟ زړه ده، وریدونه دي، شریانونه دي او شعریه عروق دي. صحیح ده؟ شعریه عروق څه دي او یا صفحات دموي هم ځینې خلک ورته وایي. شعریه عروق واړه واړه لکه ویښتانو غوندې نازک رګونه دي چې شریانونه د وریدو سره وصل کړي دي. صحیح ده؟ شعریه عروق باندې پوه شوئ؟ شعریه عروق واړه واړه نازک نازک لکه ویښتانو غوندې رګونه دي چې وریدونه او شریانونه سره وصل کړي دي. وینه څه ده؟ وینه دوه برخې لري، مایع یا پلازما ده پکې او جامد کرویات دي پکې. څو برخې دي پکې؟ دوه، یو جامد کرویات دي پکې او بل مایع او یا پلازما ده پکې. د مایع یا پلازما کې اضافي مواد دي او جامد کرویات چې دي هغه به په درې ډوله دي په خپله. یو سره دي، سره کرویات دي، سپین کرویات دي او صفحات دمویه په نامه ورته وایو دریم برخه. ښه سره سپین او صفحات دمویه څه ګټه کوي؟ سره وینه اکسیجن او نور مواد رخلی او حجراتو ته رسوي. سپین جامد کرویات چې دي د میکروبونو سره مبارزه کوي. کله چې بدن ته میکروب دننه کیږي دغو سره مبارزه کوي او هغه له منځه وړي او صفحات دمویه هم هغو کې کومک ورسره کوي. صحیح ده؟ هر څومره چې موږ تاسې فعالیت زیاتیږي د دې وینې لیږدول سرعت هم زیاتیږي، ځکه چې موږ ډېر احتیاط ورته پیدا کوو. تاسې دا تمرین ځان سره وکړئ. زړه مو لاس مو په زړه کېږدئ او ویې ګورئ چې دا د زړه ضربان څنګه ده. وروسته بیا تمرین وکړئ او پس له تمرینه راسئ خپل لاس په زړه باندې کېږدئ، بیا وګورئ چې توپیر یې څومره ده. که دا و د نن ورځې درس، راځئ چې یو لنډ مرور پرې وکړو. د وینې دوران سیستم په بدن کې د مواد لیږدونې له سیستم څخه عبارت دی. مواد لیږدونې یعنې مواد لیږي، غذایي مواد، اکسیجن، دا ټول لیږي. وینه د ژوند ماده ده چې د سور رنګ مایع په بڼه ده. صحیح ده؟ اکسیجن او غذایي مواد بدن ته رسوي. زړه عضلوي غړی دی، عضله ده. انسان زړه 4 جوفه لري. صحیح ده؟ 2 دهلیزه او 2 بطنه. د هر انسان د زړه د جسامت د هغه د یو موټي په اندازه دی. وینې رګونه، شریانونه او شعریه عروقو څخه عبارت دي. شریانونه وینه د زړه څخه بدن ته ټولوي، بدن ټول برخو ته رسوي او وریدونه یې له بدن نه بیرته راټولوي او زړه ته رسوي. شریانونه په وړو رګونو ویشل شوي دي. صحیح ده؟ چې هغه ته موږ عروق شعریه وایو، شعریه عروق، چې ارتباط د شریانونو او د ورید ټینګوي. صحیح ده؟ د بدن څخه د وینې ضایع کېدل د وینې کموالي سبب ګرځي او د بدن مقاومت کمیږي. صحیح ده؟ اصل کې دغه وینه چې د هډوکي په مغز کې تولیدېږي. نو د دې تولید لپاره ډېر وخت پکار دی. نو د هغه لپاره که چېرې موږ تاسې وینه ضایع کېږي، ډېر بدن مقاومت هم ضعیفه کېږي، ځکه چې ډېرې جامد کرویات له بدن نه وځي، سپین کرویات او سره کرویات. صحیح ده؟ د نن ورځې درس هیله لرم چې درس مو زده کړی وي. کور کې تاسې دا ارزونه خپله کتابچو کې حل کړئ او د کورنۍ دنده هم حل کړئ. بله ورځ به زه بیا دا ارزونه تاسو ته تکرار کړم او دا به موږ تاسې سره حل کړو. هیله لرم چې نن ورځ درس مو زده کړی وي. دا د نن ورځې درس و. د الله په امان.